Hello and welcome. In today's video, we are going to depict Ramadan vocabulary. ستړي مشئ. په نننۍ ویډیو کې د رمضان په vocabulary باندې خبرې کوو. در ویدیو امروزی سر لغات مربوطه رمضان صحبت میکنیم. So first of all, pre-dawn meal. Pre-dawn meal مطلب پیشلمه یا پسشوی. Breaking the fast. Breaking the fast روژه ماته یا افطار. په انګلیسي کې هم مونږه د افطار کلمه ورته استفاده کولی شو. Seclusion. Seclusion په معنا د اعتکاف. Optional prayer. Optional prayer نفل المنز. نماز نفل. Vigil prayer. Vigil prayer د تهجد المنز. نماز تهجد. Recitation. Recitation تلاوت. Supplication or prayer. Supplication یا prayer به معنای دعا. د دعا په معنا. Prostrate. Prostrate په معنا د سجده. Blessings. Blessings په معنا د رحمت. Forbidden. Forbidden په معنا د حرام یا منع شوی. Permissible. Permissible په معنا د حلال یا جایز شوی. Night of decree. Night of decree لیلة القدر یا د قدر شپه. Special night prayer. Special night prayer د تراویح لمونځ یا نماز تراویح او همدارنګه تراویح هم مونږه استفاده کولی شو ځکه عربي ویکیبلري د مونږه عربي لغتونه هم استفاده کولی شو. Good deeds. Good deeds نیک عملونه اعمال نیک. So these were the words. نوٹ مونږ کولی شو د دې ټولو پر ځای باندې هغه کوم عربي لغتونه چې دي د هغې استفاده هم وکړو خو دا انګلیسي لغات دی چې د دې کلمو دپاره مشخص شوي دي. Thank you for watching. Follow and subscribe for more videos.